ګران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوې جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یې عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بې ځایه شویو هېوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو.